بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټولو ته هر کلی ستړي مشئ او ستړي نشئ. رب مخاد لره ډېر خوشحال یم چې د هیواد ادبي بهیر 315 ونیزه غونډه په پوره شور او شرنګ ترسره شوه. فقط لنډې خبرې کومه. لومړی خو ورور نه ډېره مننه کوم، مسافر ورور نه چې دی داسې مینهوال دی تقریبا د یو کال په موده کې داسې ورځ نه چې دی پوښتنه نه کوي، دی حال نه اخلي او ټول څاري. په تیره بیا د مصور الیاس ډېر مینهوال دی، ټول شعرونه اوري او راسره یې واده کړی و، راته ویلي و چې زه راغلم خامخا راځم بهیر ته. نو نن راغی، هیله ده چې ارمانونه او هیلې یې پوره سوي وي. راځئ یو بل څه هم شروع کړو. زما غوښتنه ده یو خو به تشویق سي، ماشومان به هم وهڅېږي او لویان به هم وهڅېږي. د هرې غونډې په پای کې هره اونۍ باید یو نفر ټارګټ سي، چا چې ښه شعر ولوست هغه یاد شي او وویل شي چې نن د ښه شعر لیکلی و. دا به ډېره ښه خبره وي. په دې سره به دا ځوانان هم وهڅېږي ښه شعر لیکلو دپاره. او هغه شعر چې دلته څو برخې باید ولري: ښه شعر لوستل، ښه شعر لیکل، ښه انداز. دا درې برخې باید خامخا ولري. هغه باید اعلان شي دلته چې نن په غونډه کې په مشاعره کې دغه شعر عالی و، په ښه انداز ولوستل شو. زه د ملګري ګورم راسي، تاسې باور وکړئ ایډیټ خو زه کوم ما ته معلومیږي چې څومره زجر راکوي. مایک دلته د یو ملګری دلته راسي، بیا داسې شي، بیا داسې شي. دا دومره زجر دی، زه حیران سم چې دا ویډیو څنګه راټوله کړم، څنګه یې رانږدې کړم، هیڅ نه کېږي. نو دا استقامت به هم وساتل سي او بهیر په روان باندې به هم ډېر اغېز وکړي، په ځوانانو کې به هم د انرژي پیدا سي چې ښه شعر ولیکي زمان سي. دا به ډېر ماشومانو دپاره به هم ښه وي چې ښه انداز پیدا کړي. څو ماشومانو ډېر ښه انداز پیدا کړی دی. نجم الدین نن شعر ولوسته، واقعا ډېر خوندور انداز باندې. توحیدیار شعر چې ولوسته، یو د بعضې ماشومان دی هغه د ژبې لکتګي لري، یو ډول ژبه یې نښلي. زه وایم دغه هر ماشوم نه دی، د هغه هر ځوان دې ته هڅېدلی شي چې ښه ډیپلومه وکړي. راځم لنډې خبرې کوم په غونډه باندې، که څه هم چې دا به زمونږ تر اختر نه مخه وروستۍ غونډه وي. بهیر رخصت دی، کله چې د بهیر بیا ځلې دروازه پرانیستل کېږي، را روانه جمعه به غونډه نه لرو ځکه د اختر درېیمه ورځ ده. زه هم ستړی یم، ملګري هم ستړي وو. که څه هم ما ورسره مشورې وکړې، ورته مې ووایي که چیرې اختریزه مشاعره کوئ زه مو خدمت کې یم، او که چیرې نه کېږي نو بیا وخت سره ملګرو ته وایي چې د اختر دپاره یو نیم غزل ووایي. هغه ملګرو ځینو ولوستل چې د اختر په ورځ کې به خامخا نشر شي. چا چې اختریز غزل لوستی دی هغه د اختر په ورځو کې خپروو. نو اختریزه مشاعره نه کوو، له اختر نه وروسته به بیا راګرځو. او ښه همدغسې لکه نن چې دا شانداره غونډه وه، بې حده نفوذ نن ما حساب کوو تقریبا تر 80 نفرو پورې و. 80 نفر وړه خبره نه وي په غونډه کې بهیر ته راتګ. فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې نه چې اوس په دغه کوم بهیرونه بنسټونه چې دي داسې غونډه دې ترسره کړي. زه پر تاسې ویاړم، پر هر یو مو ویاړم، د لویانو نه نیولې او تر کشرانو پورې، ماشومانو پورې، ټول باندې فخر کوم. راځم څنګه چې غونډه نن بیا هم د تل په څیر، که څه هم د نورو ورځو نه په توپیر نن لا وخته پیل کړی و، 10 بجې شاوخوا غونډه پیل سو. خو زموږ هدف دا چې 9 بجې پیل سي. هغه چې ملګري ناوخته راځي دا د ټولو ستونزه ده، یوه زموږ ستونزه نه ده. موږ یو وخت 9 بجې راتللو، هینه ته به دلته حاضر وو، ملګري به بیا 10 را روانو زیاتې. موږ هم اوس له ځانه سره لږ لږ عادت کړي. نو دا عادت باید پرېږدو. غونډه 9 بجې که پیل کړو، حد اقل 9 نیم ساعت د مخکې پیل کړو، نیم ساعت به وخت خلاصېږي. دا به ښه خبره وي. د غونډې روال دا اول نقد دی چې زما پر دې برخه یې کوم، او بیا هم وایم چې غونډه وخته شروع سي، دا به ډېره ښه وي. له هغې وروسته تلاوت وشو، په زړه پورې و، ځکه د غونډې روال مو همدا دی. هغه اسلامي اصول او عنعنات او دود او فرایض باید هېڅکله په غونډه کې پاتې نه سي. دا مهمه عنصرونه دي زموږ د ټولنې او د غونډې. ورپسې چې راپور څنګه ولوستل سو، نن په واقعیت د راپور لوستلو نه ما خوند واخیست. ما خبرې ځکه نه غوښتل چې ووایم هلته، زمان صاحب خبرې وکړې او دا برخه یاده کړه. راپور ډېر په ښه انداز ولوستل شو، کلمات ډېر ښه ادا شول. خو په لوستلو کې یوه ستونزه بیا هم شته، هغه ستا د ستوني او د مرۍ مشکل دی. ټوخی باید په کم ځای کې وکړې، څه رقم یې وکړې. یو عادت دی، زه فکر کوم دا ستا عادت دی، دا ستونزه نه ده.
چې ستا مریض ستونزه ولري دا عادت باید له ځانه لرې کړې ورک یې کړه ځکه د راپور خوند دې خرابوي ځکه ته بعضې وخت داسې ځای کې دغه ټوخی او خراش کوي ستا په ستوني کې راسي چې هلته بیا ایډیټ هم نه کېږي هغه که ته بله کلمه هغه کوي هغه غږ انتر درېمې څلورمې کلمې پورې انعکاس مومي نو دا عادت ختم که زیاتي نور انداز بیخي برابر سوی دی د راپور لیکلو او لوستلو دپاره نو ډېره مننه درنه کوم ډېر ښه له هغې وروسته چې کاموال صاحب کوم لیکچر وړاندې کړ پسرلی د ادب په پلوشو کې د هېواد ادبي بهیر په غونډه کې به دا یو نوښت وي چې یوه غونډه د پسرلي دپاره ځانګړې سوې وه چې هغه هم په ادبیاتو کې او په ادب کې څه ارزښت لري دلته به ډېر داسې ملګري وي چې هغه د ژبو ادبیاتو پوهنځی لوستی وي پر دې موضوع ګڼ مونوګرافونه لیکل سوي دي ګڼې خبرې پرې سوي دي ډېر شاعرانو په پسرلي باندې تخلیق کړی دی غزلې ورته لیکلي نظمونه یې ورته لیکلي د پسرلي ښکلا یې ستایلې د پیړیو راهیسې په پسرلي باندې د خپل د خیال او فکر او احساساتو توري سره پیلي او منظوم کړي نن کاموال صاحب هم پر دې موضوع خورا خوندور لیکچر وړاندې کړ یادونه یې وکړه په پیل کې چې په کومو لنډیو شروع وکړه ما ته دې خوند راک ځکه پسرلی زموږ د ژوند او د ټولنې یو فولکلوریکه برخه ده د هغه نمانځل د هغه ستایل یوازې پسرلی په دې معنا نه دی ګوره یو د نوروزونو خبره ده موږ پسرلی د الله تعالی شین زرغون طبیعت لمانځو یو د زردشتیانو خبره ده چې هغوی په څه ډول لمانځله آتش پرستانو هغه بیلې خبرې دي موږ الحمدلله مسلمانان او د الله تعالی د دغه فصل لورینه چې اوبه زیاتیږي شینوالی په ځمکه باندې زیاتیږي تخم راټوکیږي په دې خاورینه ځمکه باندې چې 3 میاشتې دغه ځمکه په ژمني خوب باندې ویده وي او بیا د دې ځمکې ستاینه ته ونه کوي الله تعالی خپله تاسو ته وایي چې ما ځمکه تاسو ته زرغونه کړه اوبه مې له اسمانه پرې ورښکته کړې تر څو هغه کې بوټي راوخیږي او تاسو له هغې نه تغذیه وکړئ دا آیت شریف دی نو پر دې باندې فخر کول پکار دی نن ډېره خوندوره موضوع کاموال صاحب ډېره مننه رب دې راته ښاد لره ځکه بار غواړم مخکې هم درته ویلې چې یادونه دې پاتې سي له موږ سره یو دلته نو ډېر فخر کوم هر کله راسئ الله دې تاسو ته په عمر په مال په ژوند په ټولو چارو کې برکتونه درکړي الله مستورې بلند لر له هغې وروسته چې مشاعره څنګه پیل شوه حماسي صاحب ویاندوی ډېره د ستاینې ده زه نن پرې ډېر فخر کوم په یوازې ځان د 70 نفرو په وړاندې درېدل او غونډه په دومره شور او هیجان او ولولو پر مخ وړل دا ساده کار نه وي د حماسي په ویاړ یو دروند چک وکړي زمونږ عادت باید وي چې ښه ووایو او چې کوم څه نیمګړتیاوې دي هغه په ګوته کړو نن حماسي د ویاړ کار کړی زه پرې ډېر فخر کوم ستایم حماسي نور هغه څوک نه دی پاتې چې پخوا و اوس یو ښه برجسته ویان دی ژبور ویان دی موږ به ننګ ته ژبور ویل اوس حماسي ژبور ویان دی دلته نور هم وهڅېږي چې حماسي نور ملګري له ځانه سره وروزي دا به یو ښه کار سي په مشاعره کې ملګرو ښایسته شعرونه ووایي ښایسته غزلې ووایي چا چې انتخابونه کړي وو هغه هم ډېر په زړه پورې وو ماشومانو چې نن کوم انتخاب کړی وو ډېر په زړه پورې الیاس جان مصور نورو توحیدیار عثمان نیازی او نور غنو چې دلته کوم شعرونه وې انتخابي شعرونه ډیر اعلی انتخابونه ماشومان ته کلوړ انتخاب وشي د دوی ذوق لوړیږي او په لوړ ذوق باندې روزل کیږي نو دا به یو ښه اقدامي کمزور شعر د هیڅ چاونه وای کوشش وکړي چې د خو نومیالي شاعرانو شعرونه وایي دلته هم په بهیر په غیږه کې چې هغه شاعران پر حساب مونږ کوو د هغو شعرونه هېڅ مشکل نه لري هغه تاسې ویلی سئ حتی کولی سئ وخت د زمان صاحب الیاس جان تاسې غزل واخلئ مصور ته به غزل ورکړو د خپل ملګري مه پرېږدي مثلا د کاموال صاحب دی صبور کاروان دی د خالد مولا دی دا ماشومان ته کله کله داسې یو خپل هنري او ساده شعر ورکوي چې هم هنریت ولري او هم د دوی د ژبې سره جوړ وي یو ځینې سخت شعرونه وي چې هغه دوی نشي هضمولی او نشي بیانولی دلته نو دغه یو احسان کوئ او دوی به پر تاسې احسان کوي ستاسې شعر وایرل کېږي وځي له دې ژبې نه او تاسې به لا خلک وپېژني نو غونډه ډېره په زړه پورې وه سمه لاره چې باندې روان سوی ولاکه مو څوک تخریب هم کړلی شي ګوره موږ ته څومره تخریبونه او تاسې یادېږي که مو نه یادېږي څومره بهیرونه د هېواد په مقابل کې راغله څومره پاڼې راغلې نن انجام څه شی دا ستاسې یووالی دی له ما سره که دا مینه مو یوه نه وای او اتحاد مو نه وای کړی او هر څه کارونه مو همداسې پرېښې وه نن به هېواد ادبي بهیر په دې سټیج نه درېدی نن تا ته غونډه کې 70 نفره کښېني لاړ څه نور بهیرونه ټول په زوال دي زه پرې ناخوښ یم
بهیر باید هیڅکله ختم نشي خو هلته داسې مدیریت نشته داسې کرکټر نشته داسې ځوانان نشته لکه تاسې چې یاست چې مسلسل راشي ادبیاتو سره مینه وکړي هره اونۍ هیڅوک خپل ژوند ادبیاتو دپاره نه وقف کوي نه یې خیراتوي موږ او تاسې د خپل ژوند د خپلې ژبې دپاره خیرات کړی دی چې هر جمعه دلته راټولېږو غونډې له ټولو مننه رب مو راته خوشحاله لره رب مو آباد لره هېواد ادبي بهیر دې تل وځلیږي او تاسې د ټول دې سرلوړي هڅاند او د ژوند په ټولو چارو کې پرمختللي شئ داسې ستوري شئ چې زه یو ورځ مړه مېما چې یو څوک مې شناخته وټکوي راته ووایي چې نن دغه یو ستوری دې مقام ته رسېدلی دی یو څوک ثاني حمزه شوی دی یو څوک ثاني خوشحال شوی دا به زما افتخار وي نور ما ته هیڅ افتخارات په دې ژوند نشته ده او نه زه دا ژوند افتخار ګڼم زما تاسې افتخارات یاست ویاړونه مې یاست الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین